ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهاره ټي وي. د نن خبر سره ستاسو په وړاندې یم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. نن د ستمبر په 20 نیټه سحر خبر شو چې د پښتو ژبې ستر شاعر، ادیب او دانشور سرور خټک صاحب د حرکت قلب بندېدو په وجه وفات شوی دی او د جمعې د مانځه وروستو 3 بجې په رسال پور سایز منډي فضل گنج کې یې جنازه ده. نو بس زه خو د خپل زوی ریاض حسین سره روان شو او تقریبا ماسپښین هلته ورسېدو. جمعې لمونځ مو وکړو، بیا ورپسې ته ناست وو او په هغې کې د پښتنو قومي شاعر رحمت شاه سایل صاحب، فضل زمان شلمان صاحب او فضل سبحان عابد صاحب دی راغلل. ورپسې بیا زمونږ ډاکټر ظفر الله بشخالي او ورسره بیا ډاکټر نور البصر امن او دغه شانتې بیا زمونږ محمد جمیل خان کاچوخیل او ډاکټر علي خیل دریاب صاحب او ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب، ډاکټر ضیاء الرحمن بلوچ صاحب، ډاکټر خوشحال خیشکی او پروفیسر گورنوید او نور ډېر ګڼ شمېر زمونږ ملګري وو، لال باچا خیالي، دا ټول راغلو او 3 بجې جنازه وشوه. او نور هم ګڼ شمېر شاعران وو، زه په شکل پیژنم خو ډېر زه بښنې سره ځینې نومونه ماته زما حافظه نه رایادوي. او د جنازې نه وروستو بیا مونږ لاړو سلي ته، کوم ځای چې دا بالکل رسال پور نه چې نوښار ته بنده وځي، رسال پور نه راوځي همدغلته په مردان نه چې راځي نو په ګس لاس یو مقبره ده، په هغې کې سلی. د سرور خټک صاحب د کورنۍ او د هغه د خپلو خپلوانو دا خواهش ښکاره کو چې د پښتنو قومي شاعر رحمت شاه سایل دی، د هغه په سلي باندې څو خبرې وکړي، د هغه په ژوند او فن، د هغه په شخصیت، د هغه په خدماتو. سایل صاحب ډېر په لنډو الفاظو کې او ډېرې ژورې خبرې وکړې د سرور خټک صاحب په باب له هغه وویل چې تقریبا د کال 1963 نه مونږ یو ځای جدوجهد کړی دی، په د پښتنو په غرونو، رغونو، ډاګونو ګرځېدلي یو، سیاسي سټیجونو باندې نظمونه ویلي دي. او سرور خټک چې دی نو هغه یو ډېر په خپل قام، په خپله ژبه، په خپل کلتور ورک مین شاعر ادیب او ډېر ښه شاعر و، قامي او مترقي شاعر و. او د دې سره چې کوم دی نو هغه په مادي حواله او په روحاني حواله چې کوم خدمات خپلې ټولنې ته، خپلې کورنۍ ته او خپل خاندان ته او خپل قام دپاره کړي وي، نو هغه به تل یاد پاتې وي. نو یقینا چې مرګ چې دی نو هغه به مونږ ټول مرو، خو دا دی چې سرور خټک صاحب که په مادي حواله مونږ نه جدا شو، نو په روحاني حواله به هغه تل تر تله ژوندی ولې چې هغه د خپل قام، د خپل ولس او د خپل کورنۍ د وروڼو او بچو خدمت کړی دی. نو دی به انشاءالله او په کتابونه یې چاپ دي، نو دی به د خپل همدغو لیکونو او تخلیقونو په بنیاد تل تر تله ژوندی او یاد وي. دغه موقع باندې بیا اجتماعي دعا وشوه د سرور خټک صاحب د بښنې دپاره. او د هغې وروستو چې کوم دی نو بیا مونږ اجازت واخیستو. په دغه موقع زمونږ ملګري نسیم مندوخیل چې مخکې په نوښار کې ډېره موده پاتې و، نو هغه سره ورغلو په رسال پور کې په ډیسنټ هوټل کې لږه دمه وکړو، یو کپ چای وڅښو، نو بیا مونږ ټول لاړو هلته
او هلته هم څه ساعت دمه وکړه او یو کپ چای مو څښله. له هغې نه وروستو مونږ ټول د یو بل نه اجازت واخیستو او د خپلو کورونو په لور روان شو. نو سرور خټک صاحب ډېر لوی شخصیت و، یقیناً د هغه کمی به تر موږو احساسېږي او الله تعالی دې زموږ د ټولو دعا وه دا کم خلک چې راغلي وو په دې ګرمۍ کې الله دې دوی له اجر عظیم ورکړي او هغه دې خدای پاک وبخي. باقي څنګه چې سایل صاحب وي نو په روحاني حواله به هغه تل تر ژوندی وي، ولې چې هغه په ډېر اخلاص او په